د انګلیسي ژبې ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې درسره ومنئ. امید دی چې تاسو به روغ او جوړ وئ او د صحت کلي به مو پر تن وي. یو ځل بیا مو د انګلیسي زده کړې پروګرام په نوي او بهترینه ویډیو کې هرکلی کوم او په دې هیله امید یم چې تاسو به تېر شوي ویډیوګانې کتلې وي او زیات څه به مو ورڅخه یاد کړي او زده کړي وي. خوږو ملګرو، د انګلیسي زده کړې پروګرام په دې ویډیو کې به موږ او تاسو انشاءالله یو څه مهم لغتونه ولولو. داسې مهم لغتونه چې بیخي زیات استعمالیږي. نو راځئ چې په ویډیو او په لغتونو باندې پیل وکړو. لغت دی منسټر. منسټر معنا وزیر. منسټر وزیر. او دا هم ګران دوستانو دې ته په پام وي چې نننۍ لغتونه چې د اکثریت د وزیرانو په اړه دي، یعنې کورنۍ چارو وزیر او دفاع وزیر او داسې نور. تاسو ته به اوس لاندې راشي، توجه ورته کوئ. منسټر معنا وزیر. فورن منسټر. فورن منسټر معنا د بهرنۍ چارو وزیر. فورن منسټر د بهرنۍ چارو وزیر. او بل لغت هوم منسټر. هوم منسټر معنا کورنۍ چارو وزیر. هوم منسټر د کورنۍ چارو وزیر. او راځو بل مهم لغت ته. ترانسپورټیشن منسټر. ترانسپورټیشن منسټر د ترانسپورټ وزیر. ترانسپورټیشن منسټر د ترانسپورټ وزیر. او بل لغت دی ډیفینس منسټر. ډیفینس منسټر معنا د دفاع وزیر. ډیفینس منسټر دفاع وزیر. او بل وزیر صاحب دی ایجوکیشن منسټر. ایجوکیشن منسټر معنا د ښوونې او روزنې وزیر یا د پوهنې وزیر. ایجوکیشن منسټر د پوهنې وزیر. اګریکلچر منسټر معنا د زراعت وزیر. اګریکلچر منسټر د زراعت وزیر. او خوږو ملګرو، تاسو ته زه د وزیرانو د نورو نومونو د یادولو یوه اسانه لنډه طریقه درته وښیم. تاسو کوشش کوئ چې د کوم بل وزیر نوم اخلئ، نو فقط د هغه وزیر کوم لغت چې دی تاسو لومړی هغه اخلئ او له هغې وروسته منسټر ورسره اضافه کوئ، نو له هغې څخه به نوموړی وزیر جوړیږي. لکه ښه مثال ګرانو دوستانو، په دې پاس تېر شوي لغتونو کې ترانسپورټیشن منسټر دی. ترانسپورټیشن باندې موږ او تاسو پوهېږو چې دا د څه شي نوم دی، یعنې د ترانسپورټ نوم دی. او له هغې وروسته منسټر ورسره یو ځای شوی دی، نو وزیر ورنه جوړ شو. نو دواړه چې سره یو ځای کړي د ترانسپورټ وزیر. همدا قسم تاسو کولی شئ چې هغه نور ټول وزیران د کوم نومونه چې دلته یاد شوي نه دي تاسو پخپله له ځان څخه جوړ کړئ، ځکه د وزیرانو نومونه بیخي زیات دي. خو که بیا مو چېرته تاسو جوړولی نه شول، نو تاسو کولی شئ چې ما ته په کمنټ کې ولیکئ، نو انشاءالله زه به نور هم درته راوړم او هغه به هم درته جوړ کړم. بل مهم لغت ته کینګ معنا پاچا. پرایم منسټر معنا وزیر اعظم یا رئیس الوزرا. پرایم منسټر وزیر اعظم یا لومړی وزیر چې ورته وایي. نو نن همدومره د وزیرانو صاحبانو نومونه بس دي. نو تاسو کوشش وکړئ دا په یاد کړئ، دا تاسو ته په کار رسي او درته په کار کېږي په اخبارونو کې او همداسې په محاورو کې بیخي زیات تاسو ته په کار کېږي. او ډېری دوستان شاید دا ډول لغتونو ته بیخي زیاته اړتیا هم ولري. نو کوشش وکړئ دا لغتونه سم یاد کړئ. نو د نن ورځې لپاره همدومره درس بس دی. او ګران دوستانو، ستاسو څخه دا هیله کوم چې که چېرته مو زموږ ULD یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ په ډېرې مهربانۍ سره. او د اوس لپاره ماته اجازه راکړئ، بیا چې تاسو په درنښت حضور کې د یوې مهمې او نوې ویډیو سره حاضرېږم، تر هغې مو په لوی رب سپارم. د الله په امان.